سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د 2024 کال شلوريز نړیوال جام سیالۍ کې د ګډون په مخ افغان لوبډله ویسټ انډیز ته روانه شوله. افغان لوبډله به لومړی متحده عربي امارات ته ولاړه سي، له هغه ځایه به وروسته د لندن له لارې انټیګا ته ورسېږي چې د یادې سیالۍ لپاره بشپړه چمتووالي په مخه به 11 ورځې تمریناتو کیمپ کې هم ګډون وکړي. د یادونې وړ چې د 2024 کال شلوريز نړیوال جام د ویسټ انډیز او امریکا په کوربهتوب ترسره کېږي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خپله ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې ترسره کوي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د جون په 4مه د یوګانډا لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د 2024 شلوريز نړیوال جام کې 10 لوبډلې ګډون کوي چې په 4 ګروپونو ویشل شوي دي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا او کینیا لوبډلې سره لوبې ترسره کوي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج سره فالو چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.